السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې بعضې خلک پر فیسبوک باندې یو تصویر پورته کړي، خلک لاندې په تعلیق او په کمنټ کې ماشاءالله او نور داسې الفاظ ورته لیکي. دا جایز دي که نه دي جایز؟ محترمه، تصویر اخیستل، تصویر جوړول، تصویر پورته کول دا کبیره ګناه ده. د کبیره ګناه متعلق ماشاءالله ویل او یا نور داسې الفاظ ویل چې هغه په شرعي امورو کې استعمالیږي، دا بیا بله ګناه ده. ځکه صحیح البخاري جلد 2 صفحه 880 یو روایت ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک اشد الناس عذابا یوم القیامة، هغه سخت په عذابو کې په ورځ قیامت به هغه انسانان وي چې هغه تصویران اخیستونکي وي، تصویران جوړونکي. او دغه رنګه صحیح المسلم جلد 2 صفحه 200 دې ته مفصل وضاحت ورکړی دی. نو تصویر که د انسان وي که د حیوان وي چې ذی روح وي دا حرام دی، د کبائر څخه دی، کبیره ګناه ده. نو په دې کې باید جدي احتیاط وسي. حرام کار ته او ناروا کار ته داسې الفاظ لیکل او استعمالول دا یو عظیم جرم ده، ګناه ده. او دغه رنګه معاصر علماء کرام د دې متعلق مفصله څېړنه کړې ده چې پر داسو تصویرانو باندې کمنټ کول او یا نور داسې زیبا الفاظ ورته استعمالول دا یو عظیم جرم دی. نو محترمینو پر دغه تصویرانو باندې کمنټونه مه کوئ. الله جل جلاله دې پر موږ باندې رحم وکړي. دا اوس یو ځای میلمه ومه، تر دا فیسبوک پر بیان رالی، سبحان الله، ټوله دنیا په اخته. یو ښه معتبر شخصیت د عالم زوی وایي 3000 څو نفره لرم په فیسبوک کې انډیوالان. نو ما ته دا فیسبوک راښکاره کړه، وایي د نجونو عکسونه نسته، د نارینه‌و ویډیوګانو شیان دي. ما دغه یو فیسبوک دی د دوزخ دپاره بس ته بله ګناه مه کوه. نو د خدای په لحاظ باندې د خپل ځان سره ښه وکړي او پر ځان رحم وکړي. نو مې دوی ته وویل دلته ملایان هم ناست وه، طالبان هم ناست وه، چې ما څه خبرې وکول دی تعجب واخیستی. ټول په دا فیسبوک اخته وه. ما د دوزخ دپاره یو فیسبوک بس دی، باره نور ما ضرورت یې نسته د نورو ګناهونو. نو بیا مې ورته وویل مال ګناهونه له هر چا څخه کېږي، دی نه دی چې دیوبندي مولوي صاحب ملایکه د ګناه نه ځین کېږي. خو مال داسې ګناه مه کوئ چې متعدي ګناه یي. تا تصویر پورته کوي، ستاسې بل څوک پورته کوي، ته به په قبر کې هغه تصویر به پر مخ د مځکې ګرځي، تا ته بیا عذاب در روان وي. ګوره یو متعدي ګناه ده چې ستا څخه بعد هم یې عذاب در روان وي. ته به ویده یې عذاب یې در روان وي، ته به په لمانځه ولاړ یې عذاب یې در روان وي. یو داسې ګناه دی، یو وخت سړی بازار کې را روان وي، نجونو ته ځینې وکتل سي، نو خو هغه سترګې در راواړولې، نو خو بهرحاله ګناه څخه خلاص وي. دا فیسبوک داسې ګناه ده چې 24 ګنټې ستا د ګناهو عملنامې ته، ستا د ګناهو اکاونټ ته ګناهونه روان دي 24 ګنټې. نو تصویر ګناه کبیره ده، اخیستل یې ګناه کبیره دي، جوړول یې ګناه کبیره ده، پورته کول یې ګناه کبیره ده. دا چې اوس علما یې کوي هغه بیا د هغو کار دی. په ورځ د قیامت به د الله په حضور کې بیا خپل جواب ووایي. دا یهود او نصارا چې خراب سول او ګناه به کې عادي سوله، برابر نو دوی هغه ګناه روا وبلله. موږ هم اوس داسې سوي لکه یهود. تصویر که حرام دی شرعاً، خو په موږ کې عادي سو. اوس موږ برا د جواز لارې ورته پیدا کوو. یو وایي زه خو د دین خدمت په کوم، بل وایي زه پلانکی پې کوم. نور برا په دې متعلق نه غږېږم، ډېر غږېدلی یم.
په مدینه المنوره کې یو عالم دی ما پوښتنه ځینې وکړه ما د عرب دغه تصویران ولې نه بندوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د روضې سره خلک تصویران اخلي ده راته وویل په دا ابتدا کې چې کمرې راووتلې دا موبایلونه لا نه وو دا کمرې نو دلته چې به چا تصویر واخلي کمره خو به ماته سوله دغه سړي ته به جزا هم ورکول کېدله که به عرب و که به اجنبي و زائرین و یا عمرې یا حج ته راغلي و هغو ته به نو ډېر درد وکړي په خشم به ورته ووایي چې تا حجي هم یې د ثواب په نیت دلته راغلی ته دومره بېحیاګلوي کارونه کوې ګناه کبیره په حرمینو کې کوې او عرب چې به تصویر واخلي هغه ته به جزا ورکوله ول بیا چې دا موبایلونه راووتل که په مکه مکرمه وه که په مدینه منوره کې وه موبایلونه یې له خلکو اخیستل ول تصویران مه اخلئ حرام دي حرام دي ول دا چې دنیا دې ګناه باندې مبتلا سو بلوایې عامه سوله د دې خرانو تر واس هم تېره سوه او دوی هم پکښې وتل اوس نو محترمینو ګناه خو ګناه ده دا چې په موږ کې عامه سو په موږ کې اوس د رواوالی مخ پیدا کړی دی دا بیا بلې ګناه ده نو دغه تصویرانو ته ماشاء الله مالک ما لیدل دی یو مولوي صاحب فیسبوک کې د زوی تصویر پورته کړی و ول محمد جان دی که محمد خان دی خدای شه عالم کړي انو بارا دا یارانو دوستانو یو ماشاء الله څنګه ښه زوی دی بل ورته عریان سو تعجب ورته واخیستل چې موږ علما په ګناه کبیره اخته یو نو د عوامو دي الله چاره وکړي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته